ما تاسو ته واقعه بیان کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر وږی شو د کور نه راووتو په دې دغه راووتو چې د یو ملګري خواله به ورشو کې به نو څه ډوډۍ به مو وخورو او بیا خپل ځان ته سوچ کوي په تاسو داسې حالت راغلي او بیا هم ګیلې شي کوي هم نه ختمېږي چې چا سره کښېني زموږ تباه شو غریبي ده او پلانې ده او پلانې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو وږی شوی دی چې ګوره ابوبکر صدیق دی عمر بن خطاب رضی الله عنهم ما اخرجکما تاسو دواړه دا ټیم څه کوئ چې راوتي چې ماسپښین ټیم او دا واقع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دوه پیر راغلي ده نو زه د هغې یو واقعه بیانوم نو هغوی یا رسول الله الجوع وږي شوي یو به لوږې راویستي هم وږي شوي وو او دا د ځمکې په دې مخ اوچت انسانان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل پله مې قسم ځمکې راویستی زه چې ځو چې ملګري خواله به ورشو نو ورلو په ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم داسې ځوان غوره کړو ته پته یې چې د مېلمه ته څومره خوشحالېږي او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی نو اول د چا کور کې پاتې شو همدغه ابو ایوب انصاري په کور کې راته پته و چې دی زما ډېر زیات قدر کوي او په ما ډېر مین دی او مېلمنو ته ډېر خوشحالېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاصل دا چې کله کور ته ورغی نو آواز یې وکړو دنې نه ام ایوب رضی الله عنها آواز وکړو وی یا رسول الله په خیر علی وی خاوند دې چې شو ابو ایوب هغه تللی دی باغ ته اوبه راوړي تاسو راځئ یا رسول الله او څه خدمت او په دې ټیم تاسو راغلئ په دې کې چې ګوره ابو ایوب را روان دي رضی الله عنه نو د اوبې په هغه منځ کې کېښود او رامنډې کړې یا رسول الله په خیر علی په خیر علی ابوبکر او په خیر علی عمر وایي څه خوش قسمته سړی زه د ځمکې په دې مخ باندې چې اوچت مېلمانه نه راغلي راځئ راځئ یا رسول الله او ځکه ما یو بیان کې ویلي مو ما د ځمکې په دې مخ اوچت مېلمانه د پیغمبرانو نه بعد که د چا کور ته ورغلي دي نو هغه ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دی اوس دې ټیم کې چې کوم مېلمانه ناست دي څوک دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ځمکې په دې مخ اوچت انسان دی بیا به څوک دی پیغمبرانو پسې غوره انسان ابوبکر دی هغه هم دلته ناست دی او په ابوبکر پسې غوره انسان عمر دی هغه هم دلته ناست دی نو دې نه اوچت مېلمانه شته دی د هغه په کور کې ناست او د ډایرکټ تازه کجورې کېښودې وی رسوله دا کجورې خورا او یخې اوبه ورته کېښودې دا ورسره دا کوي زه یو څاروی حلالوم راځمه څاروی حلال کو غوښه یې برابر کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه روټۍ کې داسې غوښه بنده کړه روټۍ داسې راواړوله وی به ایوب هغه وی قربان یا رسول الله وی دا وی څه فاطمې له ورکړه زما هغه لور ده د هغې هم وی درې ورځې څه یې نه دي خوړلي دا د نبوت کور دی او دا هغه کور دی چې په دې کې د ځمکې په دې مخ اوچت انسان اوسېږي او بیا د هغې لور فاطمه رضی الله عنها چې هغه پخپله وی دا زما نه د زیدین دا زما د جسم ټوکړه ده وی ټوکړه او څوک چې وی فاطمه تنګوي لکه ما چې تنګوي او څوک چې دا خوشحالي لکه ما چې خوشحالي هغه نازوینه لور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې هم درې ورځې کېدی شی نه و خوړلی هسې دا قصه مې دې پورې راواغسته که چېرته دا تله ته ولګوي چې الله دنیا هغه چا له ورکوي چې خوښي نو بیا خو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ډېره دنیا ورکړې وی نو د هغه دا حال و بیا د صحابه کرامو غریبي فقر موږ ځای په ځای په سیرت په درسونو کې بیان کړي نو حاصل ده تاسو ته دا ویمه او د الله په دې آیت تاسو ته نصیحت کومه فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور الله وی دوکنه کی تاسو ژوند د دنیا او د الله نه مو ونړئ څه شی ګورئ دې دنیا دوکنه شي دا یو وختي تور امتحان دی او ختمېدو والا دی